پلار یعنی ټول ژوند د پلار او د زوی ښکلې کیسه. یوه ورځ یو پلار د خپل زوی په اوږه باندې لاس کېښود او ورته یې وویل: زویه، زه به قوي یم، زورور یم، او که ته به قوي یې. زوی یې ورته وویل چې زه قوي یم. پلار یې چې د 15 کلونو په شاوخوا کې و، بیا یې د زوی نه پوښتنه وکړه چې زویه، زه به قوي یم، زورور یم، او که ته به قوي یې. زوی یې ورته بیا وویل چې پلاره، زه قوي یم. پلار یې د ځایه پورته شو او یو څو قدمه مخکې ولاړ او له خفګانه یې څو اوښکې د سترګو توی شوې او د دریم ځل لپاره یې د زوی نه بیا پوښتنه وکړه چې زویه، زه به قوي یم او که ته به قوي یې. زوی یې ورته وویل چې پلاره، ته قوي یې. پلار یې ورته وویل: زما ناراحتي چې دې ولیده، نو ځکه دې وویل چې ته قوي یې. زوی یې ورته وویل: هغه 2 ځلې چې مې درته وویل چې زه قوي یم، علت یې دا و چې ستا لاسونه زما په اوږو باندې پراته وو. ملا مې د غره په شان کلکه، مضبوطه او ګرمه وه، خو چې کله دې لاس زما د اوږو نه پورته کړ او روان شوې، ومې لیدل چې بې له تا نه زه هېڅ هم نه یم، زه هېڅ هم نه یم.